لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما نن د بعض خلکو به دا فلسفه چې دا به د مسلمانانو د اعمالو کمزوري زمانم زموږ اعمال به کمزوري لیکن مسلمان چې د کم حالات سره مخامخ دی په الله دې مې قسم دا د مسلمان د اعمالو د کمزوري وجه نه ده دا صرف یوه نسخه ده چې د مسلمانانو د زندګۍ سره جهاد وواتی بس دا یو زه تاسو ته وایم مکه مکرمه کې مدینه منوره کې پیغمبر او صحابه دي دا مه وایاست چې موږ به اعمال سل په سله کې ټیک کړو کافران به په خپله مات شي کافران په خپله نه ماتېږي مدینه منوره کې صحابه کرام دي د هغې اعمال سل په سله کې دي که سړی د هغې پر اعمالو باندې نقص کښېږدي هغه سړی د ایمانه وځي لیکن تاسو ماته راوښیئ صحابو ته کم رنګ کم ملک د دنیا هغې بغیر د جنګه او بغیر د معرکې او بغیر د مقابلې تسلیم سوی دی صرف پر مدینه منوره باندې صحابه کرامو په دور کې شپږ عظیمې معرکې او شپږ عظیم جنګونه سوي دي بیا د مسلمانانو د جنګ بعد په قبضه کې پاته سوی دی نو دا د اعمالو خبره نه ده چې زه به اعمال سل په سله کې برابر کړم کافران په خپله ماتېږي کافران په خپله نه ماتېږي کافران د تورې په زور ماتېږي کافر ستا په عمل نه ماتېږي کافر ستا په زارۍ نه ماتېږي کافر اثر به زور د بازو ازماوی هغې د بازو په زور باندې ماتېږي هغه شاعر نه وایي زور بازو ازما شکوه نه کر سیاد سے د بازی زور کوا د ښکاري سے ګیله مه کوه آج تک کوئی کفس نہیں ټوټه فریاد سے مرغۍ چې هر څومره چیغې کې هغې ته په چیغو کفس تر اوسه نه دی مات سوی مرغۍ چې کله په کفسي کې راسي چې هر څونه چوڼارې وکړي مرغۍ ته تر اوسه کفس په چوڼارې نه ماتېږي چې تر څو پورې د بازو زور نه راغلی او د بازو مقابله نه راغلی او خپل همت د دې کفر په مقابل کې نه دی استعمال سوی پیغمبر علیه الصلاة وسلام مکه مکرمه کې او صحابه کرام ورسره دي څوک دا ویلی سي چې پیغمبر علیه صلات وسلام اعمال کمزوري وو چې هغې د مکې مکرمې څخه مدینې ته د شپې په پټه کې وځي چې هغې په غار یسور کې د کافرانو څخه شپې په غارو کې کوي او په پټه باندې وځي او په کافرانو باندې په مکه مکرمه کې هغه پر مسلمانانو هغه حال دی چې د هغې پر سینو باندې ډبرې ښول کېږي پر ګرمو ریګو باندې هغه کبابېږي او د پیغمبر علیه صلات وسلام په غاړه کې پټور اچول کېږي او پیغمبر علیه السلام سا داسې بندېږي چې سترګې د دې ځایه راخېږي ایا دا څوک ویلی سي چې د پیغمبر اعمال سل په سله کې صحیح نه و نو په دې وجه باندې دا حالات دا د اعمالو سره خبرې نه دي دا خبره صرف اور صرف د جهادي نسخې د ناکامۍ سره چې مدینه مکه مکرمه کې جهادي نسخه نه وه مکه مکرمه کې جهادي حکم نه و په مکه مکرمه کې پیغمبر ته د جهاد اجازه نه وه یو سړی خو څوک د ځانه په د یو لاس قدر پورې والی چې پیغمبر ته دومره اجازه نه وه چې د کافر په لاس د ځانه پورې وه نو بیا چې کله دغه د بنیاد د نسخې د کامیابۍ دغه بنیادي نسخه نه وله پیغمبر علیه صلات وسلام بیا د شپې په نیمه شپه کې په پټه باندې وځي په غار ثور کې 3 شپې کوي او په پټه باندې دالته بیا په مدینې منورې ته د خپل کلي او د خپل وطن څخه په غلا باندې ځان رسوي لیکن چې څه زمانه مدینه منوره کې تېره سوله چې کله د جهاد پرزه راورسېده او د جهاد حکم راورسېدی بیا پیغمبر علیه صلات وسلام په 8م کال د هجرت باندې برته هغې مکې ته راځي 10,000 لشکر ورسره بیا هغه کافران چې دی د کم شکل باندې په کم ستړیا باندې د مکې څخه ایستلی دي هغې صرف ابو سفیان سر کښته نیولی دی او د ټولو قریشو مشر دی هغې صرف په دې وخت کې امن غواړي چې پیغمبر موږ ته امن راکړه بیا پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې څوک په حرم باندې ننوتی هغه په امن دی چې څوک په کور باندې ننوتی هغه په امن دی چې چا سلا کښېښول هغه په امن دی چې چا په ځان پسې د کور دروازه بنده کړه هغه زموږ څه په امن دی د هغې وجه څه وه چې د دې ځای څخه پیغمبر په پټه باندې وځي او د هغې خوا چې پیغمبر برته راورسېدی هغه خلک امن غواړي د هغې وجه دا وله چې د دې خوا چې کله پیغمبر وتی دې وخت کې په اسلام کې د جهاد پرزه نه و راشو سوی او د جهاد حکم نه او د جهاد وظیفه نه راغلی لیکن چې کله د جهاد وظیفه راغله الله تعالی پیغمبر او اسلام او صحابو ته هغه عزت ورکوي چې بیا د فاتحینو په شکل او پیغمبر علیه السلام دا رجز وی الحمدلله وحده ونصر عبده وحسم الاحزاب وحده